د افغانستان ویسټ انډیز او استرالیا لوبو په وړاندې تر ټوله ستر خنډ له هر څه مخکې مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لوګر کوي فوتو ستاسو په چوپړ تمه ده چې د افغانستان ویسټ انډیز او استرالیا په روان کال اکتوبر میاشت کې د شلوریزو نړیوال جام لوبو ته د چمتووالي په موخه خپل منځي درې اړخیزه سیالۍ ولري خو لا هم یاد لوبو مهالویش په رسمي ډول نه دی اعلان شوی باور دا دی چې د آی پی ایل د بیا پیل په صورت کې د افغانستان ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ درې اړخیز پلان شوی سیریز له سیاد لیګ سره په ټکر راشي او ممکن بیا د درې هیوادونو لوبغاړي چې آی پی ایل کې د بېلابېلو لوبډلو سره قراردادونه لري د خپلو ملي لوبو له امله آی پی ایل کې ګډون نشي کړی د هند کرکټ اوس مهال هڅه کوي چې د کرونا ناروغۍ له امله د آی پی ایل سرګنې سره ځنډول شوي لوبې په متحده عربي امارات کې بشپړ کړي او د دې چارې لپاره د ویسټ انډیز کرکټ بورډ قانع کړ تر څو خپله لیګ قرارداد له ټاکل شوي مهالویش سره څو ورځې وړاندې پیل او پای ته ورسېږي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وړاندې ویل چې د ملي لوبو پر مهال به لوبغاړي لیګو کې نه لوبېږي خو وکتل شي چې څومره توانېږي د آی پی ایل سیالیو پر مهال خپله درې لوبغاړي راشد خان محمد نبي او مجيب الرحمن د سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره تړون لري ملي لوبې ته حاضر کړي بلخوا همدا څو ورځې وړاندې یو شمېر 99 استرالي کرکټرانو د بنګلادیش او ویسټ انډیز په وړاندې نه لوبېدو پرېکړه وکړه کومه پرېکړه چې کپتان ارون فنچ په ګډون د غوراوي کمیټې د مشر غبرګون هم راوپاروه او له لوبغاړي وغوښتل چې ملي ګټې او لوبې دې په نظر کې ونیسي د افغانستان کرکټ بورډ څخه د یوې سرچینې کرکټ لیګ پاڼې ته وویل چې دوی د استرالیا او ویسټ انډیز سره د سیالۍ ترڅنګ هڅه کوي د سریلانکا سره هم د نړیوال جام وړاندې د اف ټي پي ځنډول شوي لوبې ترسره کړي خو لا هم د دواړو سیریزونو د کېدو یا نه کېدو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته د توجه څخه مو نړۍ مننه